ملګرو د رمضان د میاشتې بالکل اخیری یو څو ورځې پاتې دي. راځي د الله رب العزت نه د خپل روزو د قبولیت لپاره او د خپل عبادتونو د قبولیت لپاره دعا غواړو. ټول ملګري را سره په دې دعا کې شامل شي. امین په اوای. هیڅ پته نه لګي چې د چا د امین په وجه الله رب العزت زموږ دعاګانې قبلې. نو ټول ملګري په دې مختصر دعا کې را سره شامل شي. سې شوجي یا الله تعالی چې مونږه سونه روزي اونولې، یا الله تعالی زموږ د روزي په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. یا الله تعالی په دې کې چې مونږه سونه عبادت وکړو، یا الله تعالی زموږ د عبادت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. یا الله تعالی په دې کې مونږ ډیر زیات کمې کوتاهي وشو، یا الله تعالی د دې کمې کوتاهي مونږ ته معافي وکړي. یا الله تعالی مونږ ته بخښنه وکړي. یا الله تعالی په دې کې مونږ ډیر زیات ګناهونه هم وشول، یا الله تعالی مونږ ته زموږ د ګناهونه معاف کړي. او یا الله تعالی سونه روزي چې پاتې دي، یا الله تعالی مونږ ته په دې کې د ډیر عبادت توفیق را نصیب کړي. یا الله تعالی سونه مسلمانانو چې په دې رمضان په میاشت کې ډیر عبادت کړي دي، الله تعالی د ټولو عبادتونو قبول کړي. یا الله تعالی د ټولو مسلمانانو تراویح قبول کړي. چا چې په تراویح کې ختم کړي د قرآن پاک، یا الله تعالی د ټولو د قرآن پاک ختم قبول او منظور وګرځي. یا الله تعالی چې سونه مسلمانانو په دې کې سونه تلاوتونه کړي دي، یا الله تعالی د ټولو مسلمانانو د قرآن پاک د تلاوت قبول او منظور کړي. یا الله تعالی د ټولو مسلمانانو په ځل کې چې سونه حاجتونه دي، جایز حاجتونه دي، جایز ارمانونه دي، یا الله تعالی د ټولو مسلمانانو د جایز حاجتونه او ارمانونه پوره کړي. وصلی الله تبارک وتعالى على خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ټول ملګری په دې باندې امین وای او د نور مسلمانانو سره دا ویډیو ډیره شیر کړئ.